درنو ملګرو سلامونه. هغه څو ورځې مخکې یو ملګري د پانډ باره کې پوښتنه کړې وه چې پانډ غټ ته هم وایي، پانډ یوه بوج یا یو سامان چې په یو ټوکر کې وتړي دې ته هم پانډ وایو. ما بیا هلته ځواب ورکړ. اوس دلته زه پیدا کولی نه شم چې کوم ویډیو کې زما پوښتنه کړې وه، نو تفسیري ډېرې دي، خو دې سره ما ته د پانډ مختلفې معناوې رایاد شوې. یو خو پانډ پیډ ته وایي، ډبل ته. دویم پانډ چې دا لکه کلیو کې دا شی ډېر وي، یا یو څوک بازار ته هم لاړ شي یو شی ډېر داسې دغه کې ټول کې یو ځای کې دې ته پانډ وایي، یا مثلا څادر کې واچوي یا ټیکري کې واچوي پانډ وایي. بیا چې لوی وي پانډ څه که نه، یا پانډه سوه، او چې بیا لږ ورکوټی وي هغه ته پنډکی هم وایي، لکه داسې 3-4 کیلو یو شي کې غوټه کړي وي، دسمال کې وي څه شي کې، او ډېر چې ورکوټی وي بیا هغه ته پنډوکی وایي. یو بله خبر دا هم ده چې پانډ خو دلته نوم څه او پنډول هم سته. مثلا موږ کوچیان یو چې میږ یو ځای کې دروي راټولوي یا وزې، دې ته وایي میږې پنډوم، پنډول یعنی یو ځای کې سره راټولول چې همغلته شپول وي یا همداسې غرمه سي سیوري ته یې ودروي، دې ته پنډول وایي. او بل پینډه، پینډه دې ته ویل د اختر کې وي یا مثلا نورې څه پیښې وي خلک سره راټول سوي وي، نو مختلفو ملګري ټلیفون را روان ده. پینډه چې ده همدې ته وایي چې لکه خلک سره وویشي 10 12 15 4 وایي پینډه ترې جوړه سوه که نه، جمع بیا پینډې دي. او د وروستۍ کې د پی ټي ایم سره یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره پنډال هم یو ډول مشهور شوی. پنډال هغه ځای چې خلک پکې کیني یا تجیر ته هم وایي، خو اردو کې هم دغه کلمه کاریږي، خو پښتو کې هم چې دا پنډ او پنډول او پینډې ته وګوري، پنډال هم تقریبا پښتو یې بولي. تاسو هم که د پنډ یا پنډه باره کې څه نظر، متل یا یې د معنا په هکله کومه خبره زیاتولی سي، له موږ نه یې مه درېغوئ. ښه وخت.